امام غزالی رحمه الله لیکلی دی کله چې انسان سره مال راشي نو دی بیا نور سيزونو ته لاس ورواچي. کله وی چې چیرمن جوړېګما، کله وی کونسلر جوړېګما، کله وی ناظم جوړېګما، کله به وی وزیر اعظم جوړېګما، کله به وی چې صدر جوړېګما. او دا څه لپاره به وی؟ یعنی د پزړه کې هغه د جاه او جلال محبت را پیدا شي چې زلګ نورم برشما. نو تاسو ګوري غریب سړی لازمه ته ودرې دی شي کونسلر ته، ها که ودرې دا خانه نه به تا خانه جوړي بیا هر سنه بخلاصي ورپسې. نو دا چې کم ودرېږي هغه سره وي د یو بل پسړ باندې خبيخي وي او دا غي نه وسی، نو هغه بیا ودرېږي ځکه د پزله کې د مال د وجنا د جاه د عزت او د منبر او د کونسلر محبت هم را پیدا شو. نو دی بیا په دغه غم کې ونخلی. نو دا سلورم نقصان شو چې کله دغه غم کې دی اونخته د نبی مونږو د سپاتی تاسو کتلی نه سال دا جلسه شروع کړي دوکړه باجه پکې غږیږي غانې پکې ویلې کیږي آل تازان کیږي پروايم نیوي جلسه ته 15 غنټه ناسو منځله بن راځي مونږ نه پاتې او سټیج باندې چې کم دروغ وینو الله پاک دې مونږ تاسو ساتي. دا سه دروغ وای چې بالکل هغه مسالم پکې نه ویخه، حیران بشي چې دا دروغ زده کړي کم ځای کړي او دا دروغ بیا روسته نوځي او هغه قسمونه دا بو کما هغه بو کما مالک دا کول او هغه کول دا خو په چپ زبان سره د خدای دا وکول دي. دا خو ته د خدای داوا کې دبی ہوئی زبان سے. نو دا ټول ګناهونو د پاره سبب سو ګرځیدا مالداری. پنځم وبال او نقصان کله کله چې مال راشي نو د زړه د هغه پورې اونخلی بیا کوشش کوي چې یو لوی کاروبار شروع کم. اوس 1 लाख روپے راځي چې بیا ماته میاش پس 10 लाख روپے راځي او دا کارخانه وړه چې یو بلم زیاته کم. نو بس دغه کې لګیا شي د الله عبادت نه پاتې شي. نو دی وی فیکټری کې کار کوم او جدید ماشینری لګوم دا به کوم دغه به کوم په دغه سيزونو کې لګي او دغه نه د دغه وجنا د الله جل جلاله عبادت نه پاتې شي. شپغم امام غزالی رحمه الله فرمای شپغم نقصان داده کله چې مال او دولت راشي انسان سره نو د دې وجنه دی بیا د بچی او د بیبي هغه بګړاویږي ور سره، بچی ور سره بدعمل کیږي. دا قرانګي اهل او عیال چې د هغه ور سره بدعمل شي او بیکار خواهشاتو کې هغه مبتلا شي. کله به یو چیز مطالبه کوي کله د بل چیز، بیا بچو باندې خلک ډیر مهرباني وړو کې وی پويږي بنا دا کرانګي دوه دا تو کالو بي نه لسو بي او دومره پیسې به ورلور کوي چې دا هغه پیسو په سبب سره دا زوی همیشه د گمراهۍ طرف ته رواني گمراهي کوي. ها پلاته خبرم نه دا په دې گمراهۍ کې لګي چې اندازې نه وي. نو د بچو د بګړاوېدو او د غیر خرابېدو غټ سبب د پلار مالداری ده. او اوم وبال اخیری هم په دې وم باندې به اکتفا کوخه ځکه چې او اسمانونه دي او زمکې دي او د قران منزلونه او دي صحیح شو او د هفته ورځې او دي صحیح شو. نو په دې و باندې به اکتفا کو. اخیری وبال اخیری دا ده چې د قیامت په ورځ د دې مال حساب الله پاک غواړي. سبا غواړي د مال حساب بغواړي. دا دې کم ځنه پیدا کړو زما بندا
حلال که حرامو، جائز طریقہ ناجائز وا، پر رشوت دے پیدا کرو، سودخوری دے پیدا کرو، پس دے پیدا کرو، پس باندې پیدا کرو. نو دغه حساب کتاب یو سوال بدای چې دا د کم جن را پیدا کړو، او دویم سوال به د مال په باره کې دی چې ای زما بندا دا د کم ځای کې خرج کړی وو، دا د لګولې په څه باندې وو، زما د رضا مطابق زه دې په خوشاله کړی او که شیطان دې په خوشاله کړی وو. نو دا انتهایی سخت خبره ده. ګوره د قیامت پر ورځ به الله پاک د دې حساب غواړي.